د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د نشهیي توکو لوی قاچاق کوونکي نیول شوي. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ اړوند امنیتي ځواکونو په مهمو عملیاتو کې 2 تنه د نشهیي توکو د قاچاق په تور نیولي. د امنیه قمندانۍ ویان سید طیب حماد وایي چې د جلال آباد ښار د لومړي امنیتي حوزې مجاهدینو لخوا دغه 2 تنه د 4 کیلوګرامه پوډرو سره یو ځای نیول شوي دي. نوموړی وایي له نیول شویو تورنو کسانو سره ټوډي ډوله موټر هم نیول شوی. د ننګرهار امنیه قمندانۍ اړوند د اولې امنیتي حوزې زړورو امنیتي ځواکونو د کشفي اطلاع پر اساس باندې 2 تنه د 4 کیلو پوډرو سره چې تخمینا قیمت 1 میلیون افغانۍ کېږي د اولې حوزې په مربوطاتو کې لاس په لاس نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی چې اوس تر پوښتنه او ګروېږنو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. له قانون څخه پټ نه دي او دا ځلې د 4 کیلوګرامه پوډرو سره یو ځای لاسونه ولچک شول. نن مواد رسنیز شول او په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپل جرم اعتراف کړی. دوی وایي دغه توکي په جلال آباد ښار کې پلورل. مو 2 کسانو 4 کیلو پوډر مروړي فامیلونه او اولې وظیفه په مربوطاتو کې ونیول شو. بلخوا د جلال آباد ښار اوسیدونکي نشهیي توکي د ټولنې او ځوانانو په ځان بولي او د اسلامي امارات له مسؤلینو غواړي چې کاروباریانو ته سخته سزا ورکړي. چې په اوسنۍ ټولنه کې هر موضوع راپورته کېږي، هغه د یو چا اختطاف کېږي، غلا کېږي، په دې ټولو کې تورن نفر هغه نفر چې نشهیي توکي لري. ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د نشهیي توکو پر ضد مبارزه کې جدي دي. هر هغه څوک چې دا ناوړه کړنې ترسره کوي له قانوني چلن سره به مخ شي. عبدالعلیم احساني، پولیس رادیو، ننګرهار.